بسم الله الرحمن الرحیم. ډیرو زیاتو محترمو کتونکو او اوریدونکو د پښتو ادب نن او پرون سره یو ځل بیا زه اکبر سیال او سره د خپلو ملګرو ستاسو په خدمت کې حاضر یم. دوستانو، دا خپرونه چې په میاشت کې 2 ځله خپریږي د ویټي خیبر نیوز نه، نو د دې 2 پروګرامونه د اسلام آباد نه کیږي په میاشت کې او 2 د پیښور نه. په شروع کې موږ 2 پروګرامونه وکړل، بیا 2 پروګرامونه پیښور کې وشو. زموږ ډېر ګران ملګری ناصر علي سید د پیښور سټیشن نه دغه پروګرام کوي، هغه کوربه وي. نو نن د دې پروګرام 5مه برخه ده. په ننني پروګرام کې به موږ په تنقید او ادب او عصري تقاضې او دریم موږ د یو تاریخي کتاب انتخاب کړی دی. په دې 3 موضوعاتو به ستاسو سره خبرې کوو. په دې کې زموږ سره نن چې کوم درانه او خواږه میلمانه موجود دي په سټوډیو کې، نو زما سره په خوا کې محترم حنیف خلیل ډاکټر صاحب او محترم احساس خټک صاحب چې خپل نوم یې خالد عثمان دی، د کرک د سیمې سره تعلق دی. 3 کتابونه تر دې دمه چاپ دي: ژاغ، کنګڼ او انګهور. نو احساس خټک صاحب زموږ سره په دې پروګرام کې نن نوی میلمه دی. حسب معمول ډاکټر حنیف خلیل صاحب چې زموږ د پوهانو زموږ د وطن د زلمو لیکوالو په سب کې په لومړي قطار کې ولاړ دی، نو هغه به په دې موضوعاتو ستاسو سره خپلې خبرې اترې کوي. نو تاسو ته هرکلی وایم. ډېره مننه سیال صاحب. احساس صاحب تللی مشه جي. ډېر زیات منونکی یم ډاکټر صاحب او احساس صاحب چې تاسو راغلی او دې خپرونې ته ښکلا وبخله. ملګرو، د دې پروګرام دا 15 منټه وي، نو موږ نن انتخاب کړی دی چې په لومړي ځل کې به موږ په تنقید خبره کوو، په دویم پړاو کې به موږ ادب او عصري تقاضې یا د وخت غوښتنې، او په دریم پړاو کې به هم نن موږ د یو تاریخي کتاب په حواله بحث کوو. موږ خپل بحث د تنقید نه پیل کوو. تنقید چې څومره د ژوند لپاره ضروري دی، شاید چې دغومره بل څیز ضروري نه وي، ځکه چې څومره چې د ژوند لپاره ساه ضروري ده، اکسیجن ضروري دی، دغومره تنقید هم ضروري دی. تنقید ته په پښتو کې کره کتنه هم ویلی کیږي، یعنی داسې یو عمل چې د هغې په نتیجه کې یو فنپاره یا یو ادبي کتاب چې د هغې څېړنه او د هغې کره کتنه په داسې طریقه وشي چې هغه د هغې عیبونه هم ښکاره شي او د هغې مثبت اړخونه هم ښکاره شي. خوشحال بابا ډېره خوږه خبره کړې ده. هغه وایي چې هر چې ستا و عیب وتا ورته ښکاره که، هر چې ستا و عیب وتا ورته ښکاره که، په جهان کې هم هغه ګڼه یاران. نو تنقید خوشحال بابا په ډېره سمه تبصره کړې ده چې د عیبونو څرګندولو ته هم وایي، خو تنقید بیا بلا اړخونه لري: مثبت تنقید، بیا تنسیخ، بیا اعتراض، یا دغه شان تذلیل. نو تذلیل، تنسیخ او اعتراض او تنقید په دې کې ډېر لوی فرق دی. تنقید یو مثبت عمل دی او یو داسې عمل دی چې د هغې په نتیجه کې موږ د ژوند یا د یوې فنپارې یو ښه کره کتنه کولی شو. ژوند یو جدلیاتي عمل دی، نوي نوي څیزونه راټوکېږي، هغه خپل منطقي انجام ته رسي، پناه کېږي او بیا د نوي سر نه په یو نوي شکل کې بیا را پیدا کېږي، بیا را زرغونېږي. او دغه جدلیاتي عمل هم یو که موږ ورته وګورو نو د انساني ژوند د ارتقا یو تنقیدي عمل دی. نو زه تمهید ډېر زیات نه اوږدوم، زه خپل ګران محترم ملګري حنیف خلیل صاحب ته راځم چې هغې په دې باندې خبره وکړي. خو دغومره به خبره وکړم چې کاظم خان بابا وایي چې په غرونو لار شي صافه، چې په غرونو لار شي صافه،
قافله درومي تر قافه. او یو بل شعر به هم تاسو ته وړاندې کوم چې اوس قافلې د بې خطره درومي موږ په لار کې مشالونه بل کړل. نو دا مشال د پښتو ادب نن او پرون په اسلام آباد کې بل شه او د دې وړانګې او پلوشې به لر او بر پښتونخوا او په ټوله دنیا کې چې چېرته چېرته پښتانه میشته دي هلته به رسي. نیغ په نیغه ډاکټر صاحب له راځمه نور وخت نه اخلم. ډاکټر صاحب څه وایي چې تنقید څه شی دی؟ ډېره مننه سیال صاحب، ستاسو په دې تمهید کې او په دې لنډو خبرو کې ډېرې اشارې موجودې وي چې هغه راسپړدل غواړي. شروع به زه د کاظم خان شیدا دغه شعر نه وکم چې په غرونو لار شي صافه قافله درومي تر کافه. دا لار د غرونو په سر صافه کول چې دا کردار دی دا تنقید دی. یعنی د وړاندې تګ دپاره چې کم خنډان دي، کم مشکلات دي، هغه ختمول او ښایسته خبرې راوستل او د ژوند د ګاډۍ مخ په وړاندې بوتلل. ګوره تاسو ته پته ده چې دا ټولنه خو جامده نه ده، ولاړه نه ده. یعنی دا په تغیر کې ده، په بدلون کې ده، خو مثبت بدلون. یعنی اقبال ډېره ښه خبره کړې وه، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں. تبدیلی خو راځي، ټولنه ولاړه خو نه ده. اوس دا چې په حرکت کې ده دا د ښه نه ښه په حرکت کې ده. یو بله مصرم زه وایم، ہے جستجو که خوب سے ہے خوب تر کها. دا دویمه وظیفه ده د تنقید، د ټولنیز بدلون او بیا دغه بدلون د ښه نه ښه تلاش دپاره. لکه شیدا چې ویلي دي چې په غرونو لاره صفا شي نو قافله تر کوه کاف پورې هم درومي. دا تنقید چې دی موږ چې ورته تنقیدي عمل وایو یا د اشارې چې ما وکړي، دا سیال صاحب یوازې په ادب کې نه دی، دا په ټول ژوند حاوي دی، د ژوند په هر اړخ حاوي دی. د ژوند یا د ټولنې ارتقا ته د دې څیز ضرورت دی او دا ضرورت موږ په ادب کې هم پوره کوو او په خپل ژوند کې هم پوره کوو. ګوره که دا عمل نه وی، دا انسان به هماغه زرګونو کاله مخکې چې په غار کې کم ژوند و یا په غر کې کم ژوند و یا په ځنګل کې کم ژوند و، دی به هلته ولاړ و. د ښه نه ښه تلاش به نو او تغیر به نو، بدلون به نو، مثبت بدلون به نو. نو لومبۍ خبره خو دا ده چې تنقید چې دی احاطه کوي د ټول انساني ژوند، د ټولنیز ژوند، او دغه انساني ژوند او ټولنیز ژوند په واضحه توګه په ادب کې رامخې ته کیږي. نو چې ادب کې رامخې ته کیږي نو دا تاسو چې یو اصطلاح استعمال کا کره کتنه، د تنقید دپاره د دې اصطلاح سره د ډېرې بخښنې سره زما اتفاق نه راځي. په تنقید کې وي تاسو خپل وضاحت وکړو، کره او کوټه دواړه معلومول، خوبه او خامه دواړه معلومول. کره کتنه لفظ چې دی په دې کې صرف کره ته کتنه کیږي، کوټه ته کتنه نه کیږي. او تر څو چې کوټه ته مطلب تاسو مطلب چې کره کوټه کتنه، کره کوټه کتنه داسې د دواړو کتنه به کینو لار به صفا کې او کوه کاف ته به ځان رسې که نه. یوازې خوبې خو نه دي که نه. تاسو یو بل څیز ته اشاره وکړه ډېره خوندوره ده. 3 درجې دي که نه. یو ته مونږ وایو تحسین، بل ته مونږ وایو تنکیس، او د منځ کې چې کوم څیز دی هغه د تنقید. تحسین صرف حسن لټول، تنکیس صرف نقایص لټول، خو منځ کې څیز چې دی هغه اصل څیز دی تنقید، یعنی نقایص او خوبۍ دواړه لټول او مخ په وړاندې تلل. هله به موږ دې ته وایو نقدول، د خپل مقام تعین کول، مخ په وړاندې تلو دپاره لاره صفا کول. نو دا په ژوند کې هم دي او سیال صاحب د ادب په هر اړخ باندې حاوي دي، که موږ ډرامه لیکو که ناول لیکو که ډاکټر صاحب ډېره مزداره خبره وکړه. با په یو ځای کې د یو سماجي عالم دا خبره لوستې، هغه وی چې دا بوټي چې تاسو وکرئ، کوم بوټي چې په خودرو شکل کې پاتې شي او هغه دغسې رازرغونېږي او ټوکېږي، نو د هغې شکل ځنګلي وي. خو هر هغه بوټي چې هغې ته یو مالیار وي، هغه بوټي کټ کوي، د هغې پالنه کوي، د هغې روزنه کوي، د هغې په وخت اوبه خور کوي. نو د بوټو دغه عمل چې یو مالی په ټیک طریقه ترسره کوي، نو هغه وایي چې دا هم یو ډېر ښه تنقیدي عمل دی. په دې تنقید به خبرې کوو. احساس صاحب تاسو به راسره په تنقید خبره کوئ که شاعري به راسره شریکوئ چې څه ستاسو موډ وي هغسې؟ سیال صاحب اول خو تاسو منندوی یم چې د دومره درنو خلکو په څنګ کې مو کېنولو او خوشحاله یم او پروګرام هم اورو او ډېر
ډېر خوندور او ډېر د علم ډک خبرې. زه خپله سپین سپېڅلی سوچ والا کس یم، داسې ډېر په ادبي خبرو نه پوهېږم، خو چې کومه پورې د ډاکټر صاحب د تنقید خبره وکړه، لکه تنقید چې نه وي یا دا خبره وکړه چې د تخصیص او د تنقیص په میانځ کې یا د چې کومو ښه او بد دواړه کتونو نه پس لکه دا شی مخې ته بوتلل دي، د ژوند ښایستوالی په دغه کې دی چې باید تنقید وشي. خو چې کوم باندې تنقید کیږي په کوم شي باندې باید هغه کې هم ذهني وسعت وي، هغه اکسپټ کړي، هغه قبول کړي، ځکه چې څو پورې زما کمی یا کمتونه یا خامیانې په ګوته شوي نه وي، آیا ادبي وي یا د ژوند سره تړلې وي. که د ادب په بنیاد وي باید چې څوک کره کتنه کوي یا نقاد دی باید هغه ته د ادب هغه اسلوب یا ټول چې کوم پروسیجر دی یا چې کوم د لکه تله ده چې د تنقید کومه تله ده باید هغه هر څه ورته معلوم وي. خو چې بیا څوک په چا کېږي یا په فنپاره کېږي یا په ادبي یا په عام ژوند کې چې کوم هغه کېږي باید چې زه وایم چې زما سینه چپړه یې د دې دپاره هغه زه اکسپټ کړم. دې نه علاوه په ادب باندې خو ډاکټر صاحب اورو که نه د دې خبرې سره تړلې او شعر و شاعري که تاسو په میانځ کې چېرته داسې نو مونږ به چېرته ورکړي یو شی نیم شریک کړو، هغه به لږ به ورکړي، هغه خوند راولي. زه به غزل غوندې کې شریک کړو او د کلیوال ژوند سره به تړلی وایي چې ښکلی کلتور و خو اوس هغه کلتور پاتې نه شو. ښکلی کلتور و خو اوس هغه کلتور پاتې نه شو، زما د کلي سپین سپېڅلی دستور پاتې نه شو. ښکلی کلتور و خو اوس هغه کلتور پاتې نه شو، زما د کلي سپین سپېڅلی دستور پاتې نه شو. او هغه د پت ډکې جرګې نیغې شملې د غیرت، هغه د پت ډکې جرګې نیغې شملې د غیرت، د پښتنو د حجرو هغه انځور پاتې نه شو. او د کلي سپي ورپورې خاندي اوس چې ګوري ورته، د کلي سپي ورپورې خاندي اوس چې ګوري ورته، د سړیتوب د چوکاټ هغه شعور پاتې نه شو. او وږی به سملاست خو د سوال نوړی به یې نه خوړله، وږی به سملاست خو د سوال نوړی به یې نه خوړله، په خپلو مټو ژوندی هغه مزدور پاتې نه شو. او چې پرور چې مونږ ورته خټک پرهور وایي، زه هم ده که نه پرهور، چې پرهور به یې د زړه درته ټکور ټکور کړو، د عاشقۍ د دنیا هغه تنور پاتې نه شو. او چې په یو هنګ به د کام پاسېدل د ننګ په نامه، چې په یو هنګ به د کام پاسېدل د ننګ په نامه، د پښتنې سیمې اوس هغه غرور پاتې نه شو. او شعر دی ډېره مننه چې هر آهنګ به په نڅا کړې تاوېدې بې پامه، چې هر آهنګ به په نڅا کړې تاوېدې بې پامه، د ژوندانه د شپېلۍ هغه سرور پاتې نه شو. او مقطع ده جي چې احساس کاڼه ورته غوږونه و په ډېرو کیسو، احساس کاڼه ورته غوږونه و په ډېرو کیسو، د غمه ډک د فکر هغه رنځور پاتې نه شو. ډېره مننه. ډېر ښکلی ډېر خوندور احساس خټک صاحب. ډاکټر صاحب دا احساس خټک صاحب دا غزل وی که نه، نو په دې کې موږ وکتل چې دی په هغه زوړ کلتور پسې خفه دی، په هغه زړو زړه پسې خفه دی، د کلي او د کور کلي په هغه زوړ ژوند ژواک پسې خفه دی. د ارتقا قانون دا خبره کوي او دا په تنقیدي شعور کې هم راځي چې د یوې ټولنې د خېټې نه یو بله نوې ټولنه را پیدا کېږي. نو دا شاعر چې دی دلته موږ چونکې په تنقید خبره کوو، نو آیا موږ داسې کولی شو چې په دې داسې خبرو وکړو چې یاره خامخا
ولې د یو لیکوال او شاعر په ماضي کې اوسي او ولې د یو شاعر او لیکوال خپل لوستونکي له خپل اوریدونکي له د راتلونکي ژوند هیلې رڼاګانې او امیدونه ورنکي د تنقیدي شعور په رڼا کې به دا خبره څنګه راټولو ډاکټر صاحب؟ سیال صاحب لومړی خو ستاسو خبره بالکل سمه ده چې ولې د نوی پیغام نوی شعور نوی ډایرکشن یو لیکوال یو شاعر یو ادیب ورنکي خو زه به دې کې بیلنس داسې پیدا کړم د دې مغربي دانشور ټي اس ایلیټ یو مضمون دی چې جدت د روایت سره پیوستون نه بغیر امکان نه لري. زما شاعر لیکوال ادیب که نوې خبره کوي که د مستقبل ډایرکشن هم ورکوي خو دې د خپل روایت نه ځان را شوکولی نشي. نوې خبره هله کیدای شي چې زاړه کدرونو تر کم ځای سفر کړی دی. نو ځکه زه دا وایم چې بالکل دا ټیک خبره ده چې هر نوې عمارت د روایت په بنیاد ودرېږي. لکه ډاکټر صاحب ګورئ موږ شاعران اکثر ګودر په خپل شعر کې نن سبا ډېر زیات مس کوو. کاش چې ګودر وي، کاش چې داسې وي داسې وي، حجره داسې وي، جومات داسې وي. خو دا د نوي دور د سرمایه‌دارانه بازار چې د ټولنیز ژوند کې راننوته نو دې د حجره او ګودر دا هم یو طرف ته کړه او بازار د جومات هم بل طرف ته کړه. د دې په منځ کې داسې یو قیامت خیزه زلزله راوسته چې دا هر څه د ځان سره وړنګول. ډاکټر صاحب په دې باندې خبره کوو خو یو وړه شان دم اخلو، موږ سره اوسئ.